تصور وکړئ چې تاسو ته یو داسې ماکس میلاو شي چې په هغه کې تاسو د ځان نه دوګونه کس سره مقابله کولی شئ او طاقت پکې دومره وي چې د سل اتیانو نه هم زیات وي. کهاني په شروعات کې موږ ته د توماس په نوم یو ماشوم وښی چې هغه د ځان نه د غټ ریسلر سره په مقابله او دا ریسلر ناک آوټ کړي او دا مقابله ډیره په اسانۍ دی وګټي. ته ډیر زیات خوشاله شي چې ما دا مقابله وګټله. در اصل کې دی اوده وي او د خوب ویني. په خوب کې دا نیای پاسې چې پاسه غرق شوی یا دا خو سهار دی او ته لا د اوسه پورې تیار نه اسکول ته ځه. دی خپل سکول ته روان شي. په ده یو درې ملګري وي. لیو ملګري لیو ته ووایي چې زموږ په سکول کې د ټورنمنټ د ریسلینګ سټارټېږي. ریو ورته ووایي چې زما په دې کې دلچسپي نشته ولې چې هغه په خپل خوبونو کې ریل چې وي هغه ګټلی وي. د هغه سوچ ډیر زیات وي. هغه خپل ملګرو سره ولاړ وي. په دې کې یو درې شیطانان راشي او د ده مزاح وړاو کړي او دوی له دکې مور کړي. د ریو د دوی خلاف څه نشي کولی. دوی دا یو تصویر وښایي د ده مزاح وړاو کړي چې دی ځان ریل چمپین جوړول غواړي. بل طرف ته ریو چې کوم وي د ده په یو جنۍ باندې نظر دی صرف هغې ته سې کول کوي. دی خپل نیوډلز چې کوم وي هغه هم په ځان باندې توی کړي ولې ده ته دومره هوش نه وي. دی ډېر زیات پریشانه وي. د خپل ملګرو سره روان وي. په دې کې هغه درې شیطانان کسان چې کوم وي هغه په ده پسې بیا راولګي. په دې کې یو ګاډی مخکې راشي نو ریو ته لاره میلاو شي او دی د دې کسانو نه وتښتي. دی یو کور ته ورننوځي. په هغه کور کې پناه واخلي. دی بره لاړ شي یو کمرې ته. په هغه کمره کې دی ځان د دې کسانو نه پټ کړي خو د هلکان پسې دغه کور ته هم راشي. دی چې په دې کمره کې وګوري دی کې چارو طرف ته د ریسلینګ سامان دی. هلکانو ته پته ولګي چې دی په دې کور کې دی. تو ورته ور وټاکئ. په دې کې د کور د مالک راشي او د هلکان د دې ځای نه وسخلی چې کیر لګوي له دې ځای نه. د ریو چې دې کمرې ته وګوري چارو طرف ته دته یو ماکس میلاو شي. دی دا ماکس راواخلي او څنګه چې دا ماکس اچوي د مالک راننوځي دې کمرې ته او دته ووایي چې خانه ته دلته کیسه ګورئ. دی ته چې دا کس وګوري چې دا خو ډېر معصوم دی. دی والا دا ماکس په توپه کې ورکړي چې دا ماکس ستا شو. دی ډېر په خوشحالۍ کور ته راشي او خپل دنیا سره کینی ریسلینګ ګوري ولې چې دی ته ریسلینګ ډېر زیات شوقین وي. په دې کې رده د پلار ومي. په دې کې په ټي وي کې وښایي چې د ریسلینګ یو ډېره غټه مقابله به کېږي. ریو چې دا واوري دی ډېر زیات خوشحاله شي او خوشقسمتۍ سره هغه مقابله رده په دې کلي کې به کېږي. دی ډېر زیات خوشحاله شي دی چې دا واوري او جیتنے والا ته $50,000 انعام او WWE مقابله کې به د هغه سره کانټریکټ هم سین کېږي. دا هلک ډېر زیات خوشحاله شي چې دا خو زموږ په کلي کې هم دا دی خپل د پلار نه تپوس وکړي چې زما د مور ډېرې ورځې وشوې او هغه دې کور ته رانله. آخر زما مور څه شوه. دا پلار والا دا خبره په بل طرف واړوي او ځان د دغه ځای نه وباسي چې دی ډېر زیات پریشانه وي خپل مور په باره کې. دی خپل کمرې ته راشي هغه ماکس راوالي او هغه ماکس دی ورواچوي. دی پکې ځان په شیشه کې وګوري د ځان څخه ډېر عجیبه ښکاره شي. دا اواز هم درته ډېر باري ښکاره شي. دی ځان پریشانه شي چې زما اواز له اخیستې چلو شو ولې چې زما اواز خو داسې نه و. دی وایي چې راشه یو بیک اپ کلهبازي غواړم. دی کلهبازۍ سره ډېر جوت لاړ شي او رده د خپې د المارۍ سره ولګي. د المارۍ په دره غوځارېږي. دی د المارۍ په یو لاس باندې رکاو کړي. دی ډېر زیات حیران شي چې آخر دومره طاقت په ما کې څنګه راغی. دی وایي چې راشه دا نور ټیسټ کا چې دا حقیقت دی که دروغ دی. دی وزن چوت کې او ګاډۍ چوت کې په دې باندې خپل پوره ار سره تسلی وکړي. په هر یو ونه ولاړی او ونه هم په لته غوځاره کړي. ده کې ډېر زیات طاقت راغلی وي. دی په انټرنیټ کې کینی او د دې ماکس په باره کې جانکاریانې حاصلې کړي چې آخر دا ماکس د چا دی. دې ماکس کې ډېره زیاته شکتي وي او دا ماکس په خپله مرضۍ باندې ریسلر خوښوي. 50 سالونه دا ماکس چا نه وي لیدلی او چې د چا سره وي هغه ډېر زیات طاقتور وي. دا خپل مالک په خپله خوښوي. سهار د سکول ته راشي چې وګوري د ده ملګري هغه درې شیطانان بیا تنګوي. دی پرله خاموشه نه کښېني. دی ته اواز وکړي چې زما د ملګرو نه په لار شي خو د ده په خبره د دې کسانو څه اثر نه وي. دی د دې کسانو نه ورمنډه کړي. لایټ بند کړي تیاره شي چې رڼا شي څنګه دا درې واړه الټه لټکاوي او دا ټول د دوی سم مذاقونه وړاو کړي. د سهار دا د ریسلینګ کسان ښایي چې په دې کې کم کسان دي. دې کې سامسنګ یو کس چې د ټولو دا خیال چې د ټولو نه بهترین چمپین دا دی او دی به مقابله ګټي. دلته کې دا الګ سوچ وکړي چې راشه زه پکې هم حصه اخلم. دی راشي خپل فایل فارم کې او دته ووایي چې ته خو ډېر ورکوټی ستا ته وړو خونته په دې کې هېڅ کار هم نشته. خو خیر څه طریقې سره دا جنۍ دله هم اجازت ورکړي. دی په کرسۍ کې نه یو ریسلر راشي دته وایي چې پاسه ټینګیا ته دلته کې څه کې. دې ځای کې یو بل ریسلر چې هغه ته خپل کرسۍ پرېږدي.
دی په هغې کرسۍ باندې کښېني. په دې کې دا سامسنګ وښیي چې دی راشي په کرسۍ کښېني. دا دومره وزني چې کرسۍ ماته شي. دا ټول ورته حیران دا ټولو پې نظر شي. په دې کې پوځ د دې یو کس نه ټرای اخلي چې تاسو د دې مقابلې دپاره قابل یې که نه. دې کې دا یو څو ډرامه غوځار کړي. دا ماشوم دا ډرام راولي او دی د دې اسټیډیم نه بهر راغوځار کړي. بیا د خپل کرتب ښیي. نو په دې کې دا ماشوم چې کوم وي دی هم د دې یو جال نه چې ټوپ کړي د جال بل طرف ته ورشي. د دې د وجې ټول ته حیران شي چې دا وړوکی ماشوم دومره تکړه څنګه دی. په دې کې که کلاړیان سلیکټ کوي نو د ټولو نومونه راشي. نو په اخره کې پکې د دې ماشوم نوم هم راشي. دی ډېر زیات خوشحاله شي چې ښه ده چې زه هم دې مقابلې لا سلیکټ شوم. د دې نه بعد لیو چوپچاپ خپل کور ته راشي. خو دی چې کمرې ته راننوځي د ده نیا د په انتظار کې ناسته وي. دی د خپل نیا سره کښېني. دی ورته ووایي چې زه دا مقابله ګټل غواړم او خپل د پلار قرضه ختمول غواړم. سهار په دې کې د مقابلې سټارټ شي. دی او جنۍ د بل کس سره مقابله راشي. جنۍ مقابله وګټي. دې نه بعد خطرناک ریسلر هم خپله مقابله وګټي. دې نه بعد د دې ماشوم د کاو باو سره مقابله راشي چې د سره رسۍ وي. دی د خپل پرترشن کراو کې خلکو ته د خلک په ډېر زیات خوشحاله شي. کاو باو د ځمکې له راچوي. دی دا کاو باو ډېر پوهه کې خو دی نه پوهېږي. دا کاو باو دی څنګه ځمکې له راواچوي او له پاسه پې کښېني یعنې اراوی یې. په دې کې دی لږ جټکه ورکړي. دا کاو باو د ځان نه لرې غوځار کړي. دا مطلب چې ما مقابله وګټله. کاو باو بیا راپاسي او رسۍ راواخلي او دې ماشوم ته یې ور واچوي. او په دې کې دا لی چې کوم وي دی د پیله نه تیار وي مقابلې ته. دی دا رسۍ لرکي او کاو باو له الټه راواچوي. په دې کې دی ډېر زیات خوشحاله شي او دا رسۍ باندې کاو باو وتړي او ځمکې له راواچوي او دی دا مقابله وګټي. د دې نه بعد بیا نورې مقابلې هم سټارټ وي. په دې کې د غټ غټ خطرناک کسان وي. دی د موټا سره په جنګ باندې ورشي. د موټا باندې رده د ماکس ډېر خطرناک پین ولګي. دی دا چلو کې خپله پسینه چې کموي دا په دې ماشوم پسې ومږي چې د پسینې د وجې به دا ماشوم لږ اراو شي. دی په ځمکه پرېوځي. دې نه بعد دا موټا په دا اټیک کوي خو دی پیله نه تیار وي. دی رده د خپو په منځ کې وځي او ځان ترې بچ کړي. دا په دې ونه شي دا موټا غوسه شي او راپاڅي او د خطرناک غونته ټیز واچوي. د هغې ډېره تیز هوا وي چې دا ماشوم د رینګ نه ښکته غورځېږي خو دی ځان په رسۍ باندې ټینګ کړي او واپس راشي په دې موټا باندې اټیک وکړي. دا موټا ځمکې له راواچوي خو دی وایي دې پې له په ده سمه لم نه ولې چې د بین خطرناک دی. دی پې خپه کېږي او د خپې په ذریعه دی دا مقابله وګټي. په دې کې سهار د سکول له ځي د ده د پلار ته یې رکاو کوي. د نه د جنۍ په باره کې تپوس کوي چې د هغې سره ستا لو سټوري کوم ځای ته ورسېده. دی ته د خپل د مور په باره کې تپوس وکړي نو د پلار والا خبره بل طرف ته بیا ګماو کوي. ده ته حقیقت ونه کړي. بل طرف ته دی راغلی خپل د هغه ملګرو سره او جنۍ سره میلاوېدو له رسټورنټ ته. دې کې د هلک تپوس وکړي چې تا خپل مور پلار ته وینا کړله چې زه رسټورنټ ته تللی یم. هغه ورته وویل چې زه د خپل ملګرو سره میلاوېدو له راغلی یم. په دې کې رسټورنټ ته یو غل راشي او کاونټر ته ور واوړي او د مالک ته ووایي چې ټولې پیسې راکړه. دا ټول کسان ټیبل د لاندې پټ شي. دې کې دا ماشوم ته خپل ملګرو ته د ماکس په باره کې حقیقت ووایي او دا ماکس واچوي او لاړ شي د خپل په خوراک شیزونه چې کمی په هغې باندې د دې غل ښه توازن وکړي او د خپې نه ورسي او په دې ټیبل یې راښکي او د هغې نه بعد یې د رسټورنټ نه بهر غوځار کړي. بل طرف ته رده دا نیا رده پلار ته ووایي چې ته خپل دې زوی ته د خپل ښځې په باره کې حقیقت ولې نه ولې چې هغه د خپل مور په انتظار کې دی چې زما مور به راشي. بل طرف ته لیو په خپل سکول کې ډېر زیات مشهور شي ولې چې د هغه کارنامې داسې وي. دا درې شیطانان چې هلکان وي د دوی په ده باندې هر ټایم نظر وي چې آخر دې څه کوي. بل طرف ته د لیو د پلار ته دا پته نه وي چې زما د زوی سره څومره طاقت دی. په دې کې مقابله وښیي د خطرناک سامسنګ سره دا جنۍ فایټ وي خو سامسنګ هم ډېر تکړه وي. جنۍ پې ډېر اټیکونه وکړي خو سامسنګ یې په اخره کې د خپل مشهور ټریک سره اراوه کړي. په دې کې د ماشوم د خپل ملګري سره فایټ وي. دا ماشوم د رینګ نه بهر خو رده ملګری وي خو په رینګ کې دا وي چې ملګرتیا پکې نه وي. دا ماشوم چې خپه کېږي رده د خپې خویږي. دی ډېر زیات پریشانه شي. دا کس ورته وایي که ته لږ ټایم غواړې خو خیر دی بیا به وشي. دا ماشوم لی ورته وایي چې نه زه تیار یم ته صرف په ما اټیک کوه. خپل ورته وایي چې ټیک ته دی والا یو چټکه ورکړي او د رینګ نه بهر یې غوځار کړي. دا ټول خوشحاله شي چې دا ماشوم خو اوس اراویږي. دی چې وګوري د ده په خپو باندې ګیلو لګېدلی. دی دا ماشوم چوت کې اراوي او دی یو جټکه ورکړي دی موټاله دی په هوا چوت کړي. دی رده سره ښه کافي
اټیکونه پیو کې خدا ماشوم تیزان په هر طریقه باندې بچ کړي. په اخره کې د موټا چوت کې او خپل اخري سټینډ باندې د موټا اراو کې بیا د مایک راواخلي او د دې موټا ډېر تعریف وکړي ولې چې د مقابله د پاره زما په خپل باندې ګیلو نشي لګولې. دا ډېر یو ایماندار ریسلر دی. بل طرف ته د ریسلر ته هم ډېر زیات خوشاله شي. په دې کې دا ماشوم باندې د یو کلکانو نظر وی چې د چکای او چرته زی د خپل د سکول پارټي وی. بل طرف ته پریس کانفرنس وی دی. په هغه کې ناسي دا سامسنګ ریسلر سره دا سامسنګ یو چمچه وی چې هغه په دې ماشوم باندې نظر وی او هغه د ټول حقیقت میلاو کړی وی. د ټیبل لاس راواچي دا ټیبل مات کیده ته وای چې دا ماشوم ته چې وستم داسې وکا. ماشوم وته چې زه خو پاگل خو نه یم. په دې باندې دا ریسلر ډیر زیات غوسه شي او د کسان ځان نه غوزار کوي چې دا ماشوم زه او مول چې د ماشوم د ما مزاق وړاو کو. دی وته چې دا خو لیونه دی. زه خو لیونه نه یم چې ټیبل یې ماتوم. د چې شاته غړې ته وګوري د په کالج کې هم پارټي وي. د باندې ټیم ډیر زیات نه وخت کېږي. بل طرف ته دا مرګري د تماشه کوي. بل تکې د فوټوشاپ فوټوانو باسي. بل طرف ته د مرګري د په انتظار کې خپل نمبر چې وي هغه اخرینی نمبر ته هم ورواړي. او بیا هم د لیو را نشي. په اخري مجبورۍ سره دا جنۍ یوازې سټیټ ته وروخیږي. په دې کې چې د مرګري وګوري دی کو سر یو مرګري عمره شي دا پرفارمنس وکټي. په دې کې دا لیو چې ځان راورسي چې د نظارو وګوري ټول خلک واپس روان وي. د خپل مرګرو ته وګوري امرګري په توسه پورې په دغه ځای کې ناس وي. د خپل مرګرو ته و چې یار ما ټیم ځای شو د هغه ته وجدا مرګري وته تصویرانو خو چې تال ته کې مزه کولې او تصویران دی وباسل او موږ ته په انتظار و. دی وته ډیره صفایو کې خدا مرګري ونه مني. دی واپس یوازې خبر راشي چې بار وګوري هغه لکانو د سیکل امات کړي وي. د سار ریسټورانټ راشي او خپل مرګرو ته بیا صفایان پیش کړي. دا مرګري نه مني. اخر کې ته د مرګرو نه معافي وغواړي. دا مرګري خوشاله شي چې ټیک تا. بل طرف ته رده د خپل راشي او کور ته د چې وګوري نه د زوی او نه رده الک هغه مور په کور کې وي. د خپل زوی تصویر راوالي او وخاندي. بل طرف ته دره غلي ریسلینګ لا په دې ځای کې دا سامسنګ چې کمی رده د ایجنټ د ماشوم په خبرو کې او سامسنګ لاړ شي په دوکه باندې رده ماشوم چې کم ماکس وي هغه حقیقت خو ته ویلې تیر دی. ماشوم دا ماکس په دوکه باندې د نقلي ماکس کې دی. ماشوم ته ردی خبرې پته ومونه لګي. سحر ته سامسنګ سره مقابله وی. پر ان کې سامسنګ چې راشي دا ماشوم راغلی وي اسټا د ته دا پته نه وي چې دا ماکس نقلي دی. ته په دې چکر کې وي چې دا اصلي ماکس دی. بل طرف ته ریپډي هم راشي او د مقابله سٹارټ کیږي. د خپل هم دا مقابله ګوري او ناسوي نوډل خوري. دې کې دا ماشوم خپل انټروډکشن کراو کې سامسنګ دا ماشوم ډیر زیات وی په لته باندې گزار کې. دی وللته ورکه خو هغه یو عام ماشوم په شان تلته وی. دی اران شي چې اخر زما دا ماکس کار ولې نه کوي او دا سامسنګ د خبرې په شان یو خو اول خو گزاري. دا ماشوم ډیر پریشان دی چې زما ماکس کار ولې نه کوي. سامسنګ د اصلي ماکس راوخلي او ته اوخی. دی پوه شي چې خا دا زما سم ماکس نه دی. خپل ماکس وباسي او داخله کې ویني چې پلار په نظر شي د پلار نه د نوډلوم د خلینو واپس راوځي چې دا خو زما زوی دی. دا ټول خلک ایریان شي. سامسنګ دا ماکس ځان ته چې خود د سر ډیر غټ وي د دا ماکس نه چولې کېږي. د حسین دا ماکس بار رنګ ته غوسار کی. د ماشوم په دې ماکس باندې نظر شي. دی بیا دا سامسنګ په خبرو کې پساوي. خدا سامسنګ دته انتظار نه کوي. دا ریپری وته هم په دغه ځای کې आवाजونه کوي. د سامسنګ په دوکه باندې پساوي. پدې کې دا ریپری راشي چې لږ صبر وکړه هغه تاسو ول غواړي. سامسنګ ډیر حرامي وي. دی دا ریپری هم یو 3 زره زمکه لاره پری دی. پدې کې دا ماشوم د خپل ورسي او تاوي او پرې چال ته ورغزار کی. دی په دې چال باندې ونخلي او دی پر خپل ماکس پسې خيږي چې زه خپل ماکس را واخلم. سامسنګ وته دا جال سنډي خوده ماشوم په دې جال پسې کلک نه خته وي. بل طرف ته د خپل راشي او دته وای چې د ار کلاړي یو نه یو غلطي وي. د سامسنګ غلطي دا چې دی په اونچای نه یریږي کو دته په سیبر نشي راغته کوراوم خاطو دی په خپل د یری گزار شي. په دې کې دا سامسنګ د یری گزار شي ولې دې اونچای ته نشي خاطه. بل طرف ته د ماشوم خپل ماکس راوالي او ماکس ارچي او بیا دې سوچو کې چې نه راشه د بغیر ماکس نه مقابله وکول په خپل قابلیت باندې د خپل د پرن راټو کې اخرنی سټین باندې دا سامسنګ اراو کی. په دې ځای کې ریپلی هم راشي
دی دا مقابله وګټي او دی ډېر زیات خوشحاله شي. د ده د پلار هم په ده پسې رینګ ته راوخیږي، خپل د پلار قرض هم ختم کړي او د خوشحالۍ باندې